که چا د ځان سره د اوس نه محاسبه وکړله احتساب یې وکړو ځان یې په دې امتحان کې وګڼو نو دا سړی چې دی نو دا به کامیاب شي وخف حسابه فی یوم القیامه او د قیامت کې به د حساب ډېر اسان دی او د ډېره ښکلې پرچه به راوځي او داسې ښایسته رزلټ به راوځي چې دی به خوشحاله کړي. ابراهیم ابن ابي عبیده یو عالم دی غویل دی وای ما یو حدیث کې دا خبره کتلې ده چې ان المؤمن اذا مات تمنى الرجع الى الدنيا مؤمن سره چې کله وفات شي هغه دنیا ته واپسی غواړي وليس ذلك الا ليكبر تكبيرا او ليهلل تهليلا دا صرف دنیا ته واپسی غواړي چې یا الله یو چانس راکا یو سجده ولګوما دغه رنګ استایو سبحان الله ستاسو لپاره ویم الله اکبر ویم لک شانت عبادت او بندگی وکما زما عزتمند هغه ویل دي چې دا مؤمنان خلک عقلمن په دې باندې پوهه دي چې زمونږ دا امتحان چې دی نو دا ډېر سخت دی د وجه نه دې ته متوجي شوي دي په دې خبره باندې پوهه دي چې رب العالمین به زمونږ سره د بیل بیل خبرې حساب کوي دا څه چې په سترګو باندې څه ته ګوري څومره د استعمال کړل دا خپل زړه کې دي کم سوچونه فکرونه دا کومه معامله چې دی وکړله دا کومه بېایماني او ایمانداري چې دی وکړله دروغ او رښتیا چې دی ویلې د دې به خامخا نتیجه هغه به راوځي او دغه رنګې په دې باندې یو مختلفه نتیجه هغه به مرتب کېږي. بیا هغه ویلي دي من حاسب نفسه قبل ان يحاسب که چا د ځان سره د اوس نه محاسبه وکړله احتساب یې وکړو ځان یې په دې امتحان کې وګڼو نو دا سړی چې دی نو دا به کامیاب شي وخف حسابه فی یوم القیامه او د قیامت کې به د حساب ډېر اسان دی او د ډېره ښکلې پرچه به راوځي او داسې ښایسته رزلټ به راوځي چې دی به خوشحاله کړي. او دغه رنګې وحضور الجواب عند السؤال چې کله نکیر منکر د دنه تپوس کوي نو په هغه ټیم کې به ورته د دې سوالونو جوابونه هغه به ورته یاد وي او هغه څوک زما عزتمند چې په غفلت کې ټیم تیر کو نو ګوره دا خبره یاد ساته چې دا به په سخت انجام سره مخامخ شي امتحان هغې کې به ناکامه شي.